الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح كي زمد مبارك درسنا دا سلسلة روانا او باخرني درس كي منغا قضاء حاجت آداب بينول او تقریبا بدغه کې اخري دوه درې درسونه مدغه موضوع باندې قضاء حاجت آداب او لږ حدیثونه په دې باب کې پاتې ان شاء الله غو نن ختمو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د قران او د حدیث ته ذکر او به الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي دغه د بیانولو دغه د خورولو او خوش قسمت انسان هغه چې دغه رابطه او تړون هغه د قران او د حدیث سره د فتنو په دې دور کې د فتنو په دې زمانه کې الله سبحانه وتعالى چاته خالص دین نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى چاته د محمدي دین نصیب کړي نو د خوش قسمت انسان دی. اخرین درس کې موږ تقریبا سره پاسه 15 حدیثونه بیان کړیو او باقي کې ټول هغه آداب بیان شوي دي چې کوم لو د سماعتي په وخت کې یو مسلمان لپاره کاری چې باغ کې اخرنه روایت د عائشہ رضی الله عنها مون بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم بکره د بیت الخلا نه راوته نو دا ذکر به غفرانک او په دغه باندې مونږ درس ختم کړو. په نننی درس کې اولنې حدیث ته وعن ابي هريره رضی الله عنه روایت ابو هريره رضی الله عنه ويتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء كرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجت بار لارو أتيته بماء في تور أو ركوة نما بولو بروڑی پیو پیالکی یا د سرمنی ببوتکی کی او تور آغا لوخی توی چاگا دا کاری نجوڑی او دا دسمات لپاره پکې موږ خلک استعمالي دا دست لپاره او دا څنګه خوراک حکیم استعماليږي د لوخي او رکوه هغه لوخي ته ویل کېږي چې هغه د سرمن نه جوړي د اوبو لپاره. نو کله بوله ما وبروړي په پیاله کې یا په د سرمنې په لوخي کې او دا مثلا موږ تیر شوي درس کې بیان کړو چې د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر خادمانو دا خدمت به کو. اول ته موږ دا خبر وایو کړو چې نیکانو خلکو خدمت د عبادت ته او دا خدمتګارانو کې یو چې د ابو هريره رضی الله عنه د رسول سم خدمت کو. کله چې ولما وبوړي فاستنجا رسول سم باغ باندې استنجا وکړه او کومه مسلې ته چې بیا ضرورت نه بیانولو د مخکې تفصیل شوی نو هغه بیان نه بیانو او دې خبرې ته اشاره چې استنجا د یوازې په اوبو باندې کافي ده او یوازې په کانو باندې کافي ده. ثم مسح يده على الارض بیا رسول الله د خپل لاسونه په ځمکه باندې راخ کولو او دا کې تاسو یادی نو د آداب په اوله کې ما مختصر طریقې سره چې ټول آداب بیان کړو به کې او ادب داو چې د سماعتي نه بعد د استنجا نه بعد لاسونه په دیوال راخ کوده یا په ځمکه راخ کوده دا یو ادب دی د لاسبین د لاسونو نه ختمي. دلیل دی چې زمونږ شریعت طهارت غواړي او زمونږ دین چې هغه د پاکوالي دین دی. مسلمان په کار ځم پاک ساتي ظاهرین باطینی د شرک نه د بدعات او خرافاتو نه او ظاهری خپل لباس خپل بدن خپل صفا ستره بغرزي. دی بازو کسان ته موږ وګورو په جمعات کې به نظر پریږي په لار کوڅه کې رسخه پسخه بغرزي ښه کپڑے چولي ټوپۍ په بدهلي کمیس ورتګي په بدهلي دی په خپل په بدهلي. نو دا د مسلمان طریقه نه چې رسخه پسخه ګرځي او په دې باندې نه څه خرچه راځي نه پیسې راځي او به د الله سبحانه وتعالى په ځمکه باندې خړي صرف وبو کې استعمالي که څوک دا وایي چې غریب یم نه صفای د غریبۍ سره څه کار نشته او نه د غریبۍ د صفای سره څه کار شته. خدا
چې سړی د دې فضیلت نه خبر کته واستیا دي مونږ چې د درسونو شروع کول کتاب الطهاره پاول کې فضیلت د طهارت دنیا حدیثونه به کوم بیان کړي یو بګیدو چې رسول سموږي طهارت نیم ایمان دی نیم ایمان دی نذیر پر رسول صلی الله علیه وسلم بزمکه راخ کولو چې به بین نزي ثم اتيته باناء اخر بیا ما بلو خیر او پای کې به وبوي فتوضا نداغینه به چردامو رواه ابو داود وروى الدارمي والنسائي معناه دا روایت امام ابو داود دی امام دارمی امام نسائی چې کوم روایت راوړل هغه د دې په معنی باندې دی نه بدی کې دو آداب بیان کړی شو کم استنجا په جدا لوخي باندې او اودس په جدا لوخي باندې دا یو ادب دی که څوک ونه کې هیڅ خبره نه ده هم د لوخي نشړه اودسم کولای شي چارتم کولای شي او دوی مطلب پکې دا بیان شو چې ورسته لاس مزمکه یا په دیوال راخ کو د دې لپاره چې بنت نه شي دا غینه بعد حدیث ته وعن الحكم ابن سفيان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونضح فرجه رواه ابو داود والنسائي دې حدیث ډېر شواهد دي یعنی په دې معنی باندې ډېر حدیثونه حکم رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکړه میچازي وکړي او داس به وکړو او بیا به په خختک کې وبو نوستي او دا یو ادب من باول کې بیان کړو دا ادب دی د دې درسه سبحان الله وسوسه ختمي ناشنا شریعت ته ذکر به سړی پوښ په هر خبره کې حکمت کله چې سړی میچازي وکي او دسو کې روزي کله کله د څه احساس وشي اسی په ځل کې راځي دا وسی چل شوی یا اکثر دا خختک د سړی یخ شوی نو دې څه تخکاری لګی دا چې تمانه ستړي نو په سوچ کې شي نو کله چې انسان او دسو کې دغه نه بد وبروالي وین ولي په دې خختک کې دغه سره د وسوسه ختم شي نو کې به د احساس کیږي نو په ځل کې راځي دا خو وبدي چې کما نوسته نو دا مستحب طریقه ده اگر کډیر مسلمانان د دې نه خبر او دغه د لاسه په وسوسو کې پراته دي نو دا یو ادب دی چې د دې حدیث نه غسته کی دغه نه بعد حدیث ته وعن امیمه بنت رقیقه رضی الله عنها امیمه بنت رقیقه دینو باندې دوه زنانه دي یو تابعین کده او یو په صحابیاتو کده نو دا هغه چې کوم د رسول سره ملاقات شوه هغه وی چې کان للنبي صلی الله علیه وسلم قدح من عیدان د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو لوخ او یو پیاله په کور کې د لرګي نه جوړه شوی و تحت سریره دا پیاله به د کټ لاندې پرته و دا لوخ به د کټ لاندې پروت یبول فيه بالليل د شپې په دې کې میچازي کوي رواه ابو داود والنسائي د حدیث ابو داود امام نسائی راوړی نو دې حدیث د ثابت شو چې دا طریقه په وخت کې وسوم کسو کې استعمال کړي کې سحرج نشته او کله چې په ذهن کې دا سناشنا خبرې نو ناشنا په دې ځکه چې اوس نعمتونه ډېر شو یعنی زمونږ والد صاحب هغه وی چې مونږ واړو نو په جمی کې به په کوټو کې د مشرانو زنانو چې دې سلوخه خو دو ماشومان ته میچازي په دې کوي بهر بنوځي جمع سحر له بیا د لوخه نه میچازي واړوري چې دغونه شاته لاړ شي او به دغونه شاته لاړ شي نو دا یو طریقه ودی شي وا اوس که چاته د ناشنا ښکاری په دې چې نعمتونه ډیر شي خصوصا رسول صلی الله علیه وسلم بهر د نشو راوته د شپې ځکه چې دشمنیان وي او ټول کفر او کافرانو او شرک او مشرکان هغه ته یو شي نو څنګه د انسان د شپې یوازې روزي بهر ته او د سماعتي له ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه کوله یو حدیث امام طبرانی رحم الله راوړی دی په خپل کتاب الاوسط کې هغه کې دی چې ملائک هغه کور ته نزي چې باغی کې میچازي
نو به څنګه ته رسول سم په کور کې میچاجي پرتی دی او ملائکه خو زیره دي رسول سم کور ته خصوصا جبرئیل علیه السلام. نو جواب دا غیدره چې حدیث کې دی چې ملائکه هغه کور ته نه نوځي چې میچاجي پکې پرتی. دا خو شپه ده هیڅ خبر نه، شپې میچاجي وشي سهار له بیا واړوري، خو یو دې چې کور چې کې پرتی نه دې چې کور ته ملائکه نه نوځي. خصوصا دې کې نصیحت ته خلکو ته وغه زنانو ته چې لوي کورونو کې زی په زی د ماشومان میچاجي کوي او څخه پراته د کورونو د زنانو د کپړې او د ماشومانو د کپړې نه داوود لپاره به کې نصیحت ته د حدیث کې ګوره دا خبره د احتیاط پکاره او بل دا د مسلمان شانم نه ملک سات مخکې چې مسلمان صفا سترو وسی کور کې بقالم باندې دیږي کې میچاجي دلته موږ مکو دلته میچاجي شي دلته موږ مکو دلته میچاجي شي دلته موږ مکو دلته میچاجي شي کوم ځای پاک دی. نو پکار در چې د ماشومانانو تربیت په اعلی معیار سره وشي. اعلی معیار دا نه چې ته په پیسې ډېری ولګي، خپل تربیت دغه ته په کور کې دنه کولای شي او ته غریبي دا ځونه چې تربیت ښه معیار دا چې ته په غټو سکولونو کې داخل کاو په ګرانو مدرسو کې داخل کنه، بلکې ته په کور کې دنه د بچی ښه تربیت کولای شي او د کور صفایي ساتل. او به د کم کور چې دسی هغه زنانم چې ته در منځو وې بس دی باندې پلاني میچاجي کړي دغه غټ وزري د زنانو سره دا غټ وزري او سړو سره دا وز دغه نه وروته مو وي او جلی نه وي چې دوه طرف ته خبره برابر ده. په کار داري چې زنانه د کورونو حفاظت کوي او هغه پاک ساتي او خپل ځانم پاک ساتي دي دلته خاونم خوشاله. خو اکثر سبحان الله جوړه برابرۍ چې څنګه خزي دي سړی څنګه سړی دي خزي یعنی ژوند بیا نه تیری ګراني، خو چې د خزي څنګه حالات وین د سړیم دي شي غالبا لازم نه خو غالبا دي شي دا او چې څنګه سړی دي چې به خزي. نو حدیث کې درځي چې چته زنانه ده چې ته وګوري خوشاله شي پس ته کور ته ورنوځي او د دې په کپړو باندې وړو میچاجي کړو د ښه بینو د خيجو د انګولي بینو یو شی او سبه ته خوشاله شي. سړی بیا په دې خیمانه چې ما د چې کور ته راځدن بیا د خزه ګرځي ما د خوځو مسره زړه نه لګي او دغه څنګه خزه ده. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې کله به درس کو کور ته بنوتو نو به راوغستي وخته دغه وګدو د وخته به دې برابر کړو به دې ګیره کې راو به دې شواري ګیره به مزدار شي برابر کړه بریت به برابر کو پټکې به برابر کو هغه ته چې کور ته نه وځي دا کې وې زما د خوخه د چې په خولي شکل کې د خزوینم د غیم د خوخه د زما د خاوند نه وځي په خولي شکل کې رانه نه وځي. نو زمونږه چې ورنه وځي الله دې وبخنو په بد حل باندې او لا چې بیا شورنه سواریم لګوري او یا سیګریټ سکيري او یا د نور ګن بلا د چر سودا نشي مشو د شینه کوي اجو ورنه وځي دا اواله سره مشمنه وسه نشي کېره سپات لري چې خزه وسره کینی او غب شپ ولګي. نه دا چې خبره منځلاله چې په کار دی چې خزه د کور د صفای د بچو د صفای د خپل صفای خیر ساتي د سره به سره محبت کوي سړی له په کار چې خپل صفای خیر ساتي نو زنانه به سره محبت کوي. خبره موږ څه پوری کوله دی پوری چې دا حدیث چې کوم امام طبرانی رحم الله راوړی دی نه هغه حدیث په دې کې ټکراو نشتی. هغه حدیث مطلب دا دی چې هغه کور ته ملائکه نه نوځي چې میچاجي به کې پرتی بس په ورځ پرتی کله شپې یو سړی په لوخ کې میچاجي کې سحر له واړی نه بده کې سحرج دا به کې نشتی ول علم عند الله. داغه نه بعد حدیث ته وعن عمر رضی الله عنه عمر بن خطاب رضی روایت ته وی چې رآني النبي صلی الله علیه وسلم وانا ابول قائما ما بولاله میچاجي کولی رسول صلی الله علیه وسلم فقال ما تيوي يا عمر لا تبل قائما بولاله میچاجي وکړه فما بلت قائما بعد نداور النبي ما چې بولاله میچاجي نه کوي. رواه الترمذي وابن ماجه. امام ترمذی ابن ماجه دا حدیث راوړی
په دې پسې متصل بل حدیث راوړی دی وعن حذیفه رضی الله عنه حذیفه بن یمان رضی الله عنه اتى النبي صلی الله علیه وسلم سباته قوم رسول سم دی قوم ډیران لراغه فبال قائما بولاړې میچازي وکړي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې هغه امام ترمذی او ابن ماجه راوړی دا امام بخاری او مسلم راوړی بار بار دې خبرې ته اشاره ستاسو دغه لپاره کوم چې بغیر د علماو نه ګره گزاره نه کیږي دا مشکات پاکستان کې غالبا او افغانستان کې بهر کور کې پروت سره د ترجمه روایت ترجمه یو حدیث کې رسول عمر ته مې کو بل حدیث کې خپل کړي څه مطلب شو مطلب دا چې علم خو لاله شه دا مطلب دی مطلب دا چې علم ته زنګرام مات کې دا مطلب دی مطلب دا چې د علم نه بغیر ستاسو سره گزاره نه کیږي عالم عالمي د علماء قدر د علماء احترام ځکه بعض سیرتونو کې دا واقعه راځي چې خلیفہ هارون رشید هغه چې خپل خزل سره سامان راوړو نو دغه شان سامان به ویری کم چې راغه غټ عالم دغه خزل به راوړو نو په دې اخذ کې غیرت راځي څنګه زه د خلیفہ خزم او د عام سړي خزه ده موږ دوه دیو شي نو دته شکایت کو هغه بهر ځان سره بوتله خپل یو پټی ته یا یو باغ ته دي سیوتو چلته بيزي غړي وي ویل ته کېرا چې دې کېناستو په دغه وخت کې یو د بيزي بچی راولګید او خپل مور باندې سور شو او دغه مور دغه پیدا و ناغه خجوتی ته ماته شخه وزارت خیم دا کدا علماء نه نظم دا حل وي مونږ ته دا پته نه چې مور ستو یو خور ستو یو ترور ستو یو لور ستو یو ور ستو یو خورزه ستو دا خو د علماء د دین مونږ ته واضح کړي دوی بین کړي به مونږ سړیتوب راغلي د علماء نه بغیر گزاره نه کی او دا چې کوم مفتیان دي دا کورنی مفتیان نو دین دی وزي پورې منډه دی وغخلي به وږي شي چلوک ما ته بس کورنی مفتیان ټلیفون کی درسونه مرسونه علماء سره نه لګي خو ټلیفون کی څنګه خیر بس یو مسله معلومه وخو مونږ وی چې لکه تاکید بیا هم ګوره تکبر معلومه وا نو بیا موږ ته جواب ورکړي چې معلومه ده یو مبارک شبه ټلیفون ماده سره تنګول سره کې پالتو شي سچره دې یاد دی باغی فتوا ورکول کنه چې دومره تکبر پتا کی معلومه وا اردو یو کتاب وسره پروتي بس دا غینه دې دومره غټ تکبر بده کې راغلی یې صرف د قران ترجمه ویلي نو کمزې کې عالم او کمزې کې عامي سره چې زر کاله عمرې کنزر کاله کتابونه مطالعه کوي او کیسټي ووري او بیرونه ووري بیا هم د عالم سره چې کوم علم دی هغه ته نشي رسېدي اوس د دوه حدیثونه دي یو کې داري چې عمر د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت کوي عمر په ولاړه میچازي مکه په بل کې داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل په ولاړه میچازي کړی نو دلته به مسله بیان کو په ولاړه د میچازو کولو حکم سره اوله کې دا خبرو کوم چې یو مسله دینی مسله کې دینی نو دا په کولا او سینا اورېده پکار دي دا خبرې پرې د انګريزانو کار دی د پلانو کار دی ځکه چې د مشر نه دی اورېدلې پلان نه کنه دی اورېدلې بس خبرې بزله کې پرته نه کوم مسله چې بیانول کېږي د علمي مسله مته واست کيادي ما په دې درسونه کې ویلو د هغه سروي میچازي پاکي دي چې دا غوخه خوړې کی نه د بس ظالمان وی او یا لدی سوي چې د میچازي سکي خطوه منی چې د پاکه ده ذات ته منی پاکته بنیادی په الادی سوي خوري وي د ظلم ته وګوره یو مسله بیانولګي سید منین هر سړی کرکه کوي خو مسله دا چې په کپڑے لګیدلی سبکه او موږ دې به موږ شو چې پاکه ده نو دې خبرو کې سوچ کوي یو علمی مسله ده چې ګړي وړي بګي مو یې شي چې خلکو نه سوور هغه بیانوي په دې مسله کې اختلاف ته د علماو چې په ولاړه میچازي کول جایز دی او کنه
اولنی قول د احناف دی، د احناف علماء هغوی دا مکروه دی. او امام مالک رحم الله دا وی که د میچازو داری او ته ناراضي نو بیا جایز دی، یعنی بیا مکروه دی. او عام محدثین او عام علماء لکه امام احمد بن حنبل رحم الله، امام سعید بن المسیب، او دغشان عروه بن الزبیر، امام ابن سیرین، او په صحابه کرامو کې عمر بن خطاب، زید بن ثابت، ابو هريره، عبد الله بن عمر، سهل بن سعد، دا غوی دا قول لې چې دا جایز دی. په ولاړه میچازي کول لسدي جایز دی، خو غوره طریقه په ناسته ده. دې خبره د وکې دی ګوره ښه، مونږ چاله دعوت نه دی ورکړی چې اوس په حدیث په ولاړه کوي نه کوي، جدا مسله ده. او کولی جایز دی خو غوره په ناسته دی، دا جدا مسله ده. اوس یو کار په شریعت کې منع نه دی، مونږ منع کولای نشو. خدینه مخکې چې ته په حدیثو پورې وخاندې نه، د حدیثو په مشرانو پورې وخاندې. او مشران صحابه کرام دي، د عمر بن خطاب دا فتوا ده په ولاړه میچازي کول جایز دي. زید بن ثابت، ابو هريره رضی الله عنه، عبد الله بن عمر، سهل بن سعد، دوی پورې وخانده. زموږ ځان نه جوړ شي مسله خو نه ده. نو د دوی دا قول چې په ولاړه میچازي کول جایز دي او غوره سړي په ناسته باندې میچازي کول. او د دوی سره په دې باندې دلایل دي، هغه دلایل ته اشاره کوو. اولنې دلیل د حذیفه رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د قوم یو ډیران ته په ولاړه میچازي وکړي. متفق علیه د حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې. و دې باندې څه وایي؟ اوس کې سره په ولاړه میچازي کوي او ته چې د انګريزانو کارونه کوي، د دې څه دا کوي خیال کوو دلته وغټ سړی دا کار کړي. خبره چې د خلینو راوباسي نه ولې زر پیری وته لګوري. د صحیح بخاری سے مسلم حدیث ته رسول الله دا کار کړی دی. روایت حذیفه رضی الله عنه، حذیفه رضی الله عنه روایت ولې بیان کو؟ ابو موسی اشعری ځان په دې خبر باندې سخرت کو په دې ولاړ باندې میچازي کول. نو دغه خبر شو حذیفه رضی الله چې دې بغډېره سختی کې. نو په مجلس کې ناسو خبر او ته بیان کړو، ابو موسی سختی سره کې ز ناسو رسول الله راغی یو ډیران ته ودی په ولاړ میچازي کې سختی کېته. حدیث یو دي شي بس به زموږ څه کار او کې دا قصې نه چې لکه زموږ مذهب او استاد او زموږ مولا استاد چې رسول سم کړي به خبره ختم شو. ناغه دا روایت بیان کو. دا ولنې دلیل دی. دویم دلیل لري معروف حدیث ته غالبا مسلمانانو ته یاد دی چې رسول سم په جمعات کې ناس صحابه کرامو له تعلیم ورکو. یو بدو راغی او د جمعات په یو ګټ کې په ولاړه میچازي شروع کړي. حدیث الفاظ دی فقام یبول فی المسجد، په ولاړه په جمعات کې میچازي شروع کړي. صحابه کرام ورپون شو، الله کور د جمعات ته تدلته میچازي یو ته ونوي چې به د دوه غلط کارونه دی وکړو. یو د الله په کور کې میچازي کې، بل په ولاړه کې. بیا د رسول الله مرسته نصیحت کو وته د الله بنده جمعتونه دې لپاره نه دی جوړ. دا خو د الله د ذکر لپاره، د عبادت لپاره، د منځونو لپاره به دې سم کوا. هغه دا کار د ناروا وي. نو دویم نصیحت وته رسول الله دا کړو چې په ولاړه مکوا. خدای حدیثونو د ذخیره ټول راواله په یو ذکر رسول الله دا وته نه دی چې په ولاړه مکوا. نو دا یو دلیل شو. دریم دلیل عبد الله ابن دینار رحم الله او امام موطا امام مالک په موطا کې دا روایت راوړی دی. وی ما په خپل سترګو باندې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه لیدل چې په ولاړه میچازي کولی. عبد الله ابن عمر په صحابه کرامو غره شخص صحابي دی، تر دې چې په سفر روانو او په کوم ځای کې رسول الله ودرېدل د قضا حج کړي، دمه په قضې کې ودرېدو. په کوم ځای کې ډوډۍ خوړې د الته به ډوډۍ خوړه. دومره مضبوط د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او په طریقه باندې. دغه شان امام نووي رحم الله د صحیح مسلم په شرح کې دا خبره کړې د امام ابن المنذر نه دا قول نقل کړی چې ثابت دي د عمر بن خطاب نه، زید بن ثابت، عبد الله بن عمر او سهل بن سعد چې دوی په ولاړه میچازي کړي. او دغه شان روایتونه راغلي د انس بن مالک او د علي رضی الله عنه او د ابو هريره رضی الله عنهم اجمعین. یې ټول دا خبره ثابته ده. پنځم دلیل دا دی چې دلیل نشته دی په منه باندې. د دې په منه باندې دلیل نشته. دام یو دلیل له خباس سوی بزوانان اکه مسر چې قینچانی د حدیثونو پرې کېره د مذهب د پاره کته کې او برکې.
وی رسول سم چې په ولاړه میچاجي کړي د حذیفه رضی الله روایت د دین خو انکار نشي کوي صحیح بخاری صحیح مسلم کې وی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې په ولاړه میچاجي کړي دی وی د دې درځه کې چې داغه زنګران په دی باندې درو حکم روایت کې چې دا راځي هغه امام بیهقی هم درقطنی راوړی دی پاږي کې یو راوی دی حماد ابن غسان او دا راوی متفق علیه دی چې دا کمزور دی نو په سند کې چې دی راځي دا کمزور نه خبره کمزوري ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زنګنانو باندې تکلیف وو بل خبره ده کله رسول صلی الله علیه وسلم په زنګنانو باندې تکلیف وې نو دا کار به بیا یو سورج خو کړي وې کنه د رسول خبره ده یعنی سړی بیمار دی کم سے کم یو دو درې منځونه کې خو بیماری کنه یو ورځ دوه خو بیماری صرف دیږي چې تر نقل لې چې بولاړه میچاجي کړي به توري نه را نقل چې بولاړه میچاجي کړي نو صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بولاړه د میچاجي کړي د دې لپاره کړي چې د امت ته بیان کړي چې دا کار جایز دی جایز جدا خبره ده غوړه کې غوړه نه ده جدا مسله ده خدا کار څه دی جایز دی کوم علما چې دا کار منع کوي هغه په دې باندې یو څو دلایل خو یو دلیل دی یو دلیل د عمر د روایت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم د ما په ولاړه میچاجي کوي وي ما ته وی چې عمر په ولاړه میچاجي مکه او دا غورز نبی ما چې په ولاړه میچاجي نه کړی د عمر ابن خطاب رضی الله روایت ته نو دې سره بس کو دا روایت ضعیف دی او د دې په سند کې اوراوی دی هغه ته ویل کېږي عبدالکریم ابن ابي المخارق عبدالکریم ابن ابي المخارق دا محدثین وی چې دا کمزور راوی دی د دې دلته سند څه شو کمزور شو نو دا حدیث خلاصو ختم شو دغه شان عبد الله ابن مسعود قول له امام ترمذی راوړی دی ان الجفاء ان تبول قائما وی جفاء دا چې سړی په ولاړه میچاجي کې اولنی خبره خدای چې دا موقوف روایت عبد الله ابن مسعود قول له رسول الله حدیث نه دی دویمه خبره د جفا مطلب دا دی چې په مخه ولاړه میچاجي کول د بی ادبی ده په مخه هغه مونږ موي چې غوړه څه ده په ناس ته باندې میچاجي کو کله نه کله چې ته ولاړه وکي بغیر ضرورت نه ضرورت کې به نشتی وی که هیڅ خبره نه ده پر به دوه شرطونه جګړه روان دي نو دا څه دلیل نشو دریم دلیل دی او دا جو په دې پسې چې رقم فصل شروع کیږي په هغه کې د روایت او روایت به وایو عن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما چاچ تاسو وی چې رسول صلی الله علیه وسلم بولاړه میچاجي کوي فلا تصدقوا دا سړی د دې سړي د خبره بده معنی وره ما كان يبول الا قائد رسول صلی الله علیه وسلم په ناست میچاجي کوي رواه احمد والترمذي والنسائي او دا حدیث صحیح دی عائشه رضی الله عنها وی کڅوک تاسو وی چې رسول صلی الله علیه وسلم په ولاړه میچاجي کړی دي نو خبر ولا ممنه رسول صلی الله علیه وسلم په ناست میچاجي کوي به اشکال لا ناشنا خبره حذیفه رضی الله عنه رسول سم کړي دا عائشه نه وی چې چاوي نو خبر ولا ممنه د دې څه جواب دا دی چې عائشه رضی الله عنها د خپل علم مطابق خبره کوي هغه د کور دنه مسله بیانوي او په کور کې دنه رسول سم په ولاړه میچاجي نه دی کړی دا صحیح خبره او حذیفه رضی الله عنه رسول سره بار ګرځیدل هغه لیدلې بهر نو په دغه ټیم کې عائشه رضی الله عنها خو نو چې هغه لیدلې د ډیران سره چې رسول سم ولاړ نو په دې کې ټکراو نشته یا د دې مطلب دا دی عائشه رضی الله عنها وایي که څوک تاسو ته دوی چې رسول صلی الله علیه وسلم همیشه په ولاړه میچاجي کړي نو غلطه دی ویل د رسول صلی الله علیه وسلم غالبا طریقه سوچ میچاجي به څنګه کولې په ناس ته باندې به کولې کله نه کله په ولاړه کړي دام بیان للجواز د دې لپاره چې امت ته خبر واضح شي چې دا کار څه دی د جایز دی بل یو علمی قاعده ده او دا کوم رونه چې موږ سره هغه دي چې په علم کې سوخ لګولې یا د کتابونو سره تعلقي طلاب علم په خپوي چې کله حضرت پاکستان الفاظ باندې هم دا فقهي قاعده ده مشهوره یو سړی یو خبره نفي کوي وي نشتی او یو سړی یو خبره ثابتي وي شتي او دې دوه په کې ټکراو دي یو وي نشتی او بل څه وي شتي لکه مثال یو سړی په یو روډ باندې تیریږي نو بیا چې دا دوه کله رالو نو دی یو وی چې په دغه روډ باندې دکان شتي دا بل وی چې دکان نشتی نو یو نافی دی بل مثبت دی یو ثابتي بل نه ثابتي دی که به خبر داغه چا منل کی کمی چې ثابتي وجه دره چې هغه سره علم زیات دی د به نه لیدلې ځکه دا خبره کوي هغه لیدلې ځکه دا خبره کوي
نو لازم نه چې یو سړی چې یو شی نشتی یو د پورا علم دی خو د علم مطابق نشتی هغه کم چې وي چې شتی هغه لیدلې ځکه هغه وي چې شتی کنه نو دې کې قبل پر د دوه حدیثو بل ته مخامخ شي نو د چا قول به زوروري د حذیفه رضی الله عنه دغه چې رسول الله په خپل سترګو باندې لیدلې نو د عائشہ نه د حدیث کوم دی صحیح دی اگر که سندن خو دغه حدیث سره ټکراو نه خوري خلاصه د خبرو دا شو چې غوره طریقه ده په ناسته باندې میچازي کول د غوره طریقه ده په ناسته باندې میچازي کول او په ولاړه باندې میچازي کول د سری جایز دي په دوه شرطونو سره اولنې چې د میچازو د داری وته واپس نه ځي او دویمه چې عورت پکې نخکاره کی به صحیح به کولای شي او چې څومره حدیثونو کې من راغلي هغه ټول ضعیف دي او دې چې موای چې د غیر مسلمو کار دی او د انګريزانو طریقه ده ګوره دغه ټول صحابه کرامو نه ثابت دي سندن د رسول الله نه ثابت دي نو څنګه ته د انګريزانو کار خچ یو کار مسلمانان کوي او جایز دي او انګريزانو کو اوس انګريزان ډېر دي چې کارونه کوي چې مونږ هم کوو نو مونږ یې پریرو زموږ په شریعت کې شتي زموږ په شریعت کې هغه کار شتي او انګريزان هم کوي نو پریدو دې دراسه چې انګريزاني کوي نه دا خبر کمزوري او دې سموي الله بندگانو الله نه یې په کار ځکه یو عالم دی الشيخ محمد بن احمد الشقيري الحوامدي رحمه الله هغه کتاب لیکلی دی السنن والمبتدعات د رسول الله سنت او بدعات هغه کې هغه دا مسله راوړې ده وی چې فمن الغباوه والجهاله وی هغه سره غبي دی غبي قمقل ته وي او جاهل له چې په هغه چا باندې ردونه کوي څوک چې دا وی چې په ولاړ باندې میچازي کول جایز دي او دې ته يهودو او نصارو طریقه وي مع ذلك هو على الحق وي ناشنا دا چې دغه په حق دی رقم چې وی چې او جایز دي نبي هغه غوسه شوی وی نعم دا خبره سیده چې عورت به پټي عورت پټول پکار دي د میچازو د ساس کو دارو نه ځان ساتي هغه ته نصيحتونه وکي پوه دي چې ګوره د سموای د رسول الله ثابت دي واصروا على ذلك ودوی خپل خبر رانی ولیدا چې نه د انګريزانو طریقه د حدیث ده فليبل عليهم د میچاز دی به دوی باندې وکي په توګه کې چې میچاز په ولاړ جایز دي کني جایز دغه غوسه شي چې یو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی صحابه کرامو کړی دی او دا اوس ورویل شي چې کله نه کله کوا نور عامه طریقه په ناسته باندې ده او دا اوس ورویل شي چې عورت پټ ساته او دا اوس ورویل شي چې میچازو له دارو نه ځان ساته نو بیا به کیسه ډکی به کوي او مسله بیا به کوم خبرې کوي معنی نه او مونږ ته بعض مسلې اصلي جهالت تل سره ټینګي کړي د انګريزانو کار دی او ستا په دې کور کې چې ډیش پروت دی د انګريزان بګی د نګړي اداره چا کار دی او د انډیا د فلمونو چې چلیږي لکانو جنکی یو بل تختې دره چا کار دی د سره زوی چې چرس کی او ویخته ګډوډ کټ کړی دی او ګیره برید خریدار چا کار دی د ته چې را ګیره خریدار چا کار دی د ته چې را پنسي په ځم سره کې دره چا کار دی د جنکی چې لنډې تنګي جامې غوډي دره چا کار دی د نشي تواشي چې تکي دره چا کار دی د جواری چې تکي دره چا کار دی د حرام چې ته خوري دره چا کار دی خو صرف دا مسله دې رټینګ کړه په ولاړه میچازي وکړي د کافرانو په شان دې خبره باندې ځان پوه کې ورسېدې به کو نه رسېدې کنور وضاحت غواړي ما حتی لوسه کوشش کوي چې په مسله باندې تاسو دې شي پوه کم چې انسان زین به پوره ورشي بغیر د تعصب نه موږ دې کې یو مذهب طرف ته دعوت نه ورکړه ها مذهب محمدي تم دعوت ورکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مذهب ته جراغه د طریقه وا غالبا طریقه پناسته او کله نه کله په ولاړه ورمشي کول لسلی دا جایز دی والله اعلم دغه نه بعد حدیث د عائشہ نه روایت دی ته موږ بیان کو چې څوک تاسو چې رسول الله په ولاړه میچې کړي مې منه او دغه وضاحت وشو دغه نه بعد حدیث ته عن زید بن حارثه رضی الله عنه زید بن حارثه وی عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاه في اول ما اوحي اليه جبريل عليه السلام پر رسول الله په سره غلو هغه ورځو کې کله چې رسول الله ته نیوی وحی وشو فعلمه الوضوء والصلاه نو رسول الله ته د دې طریقو خو او د څه طریقو ته خو د منځه ګور د موږ ګور ډېر غټ عبادت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په جبريل لذي د عرش ولا رب د طرفنا او موږ وته خي ان دلیل چې د منځ ډېر غټ اهتمام دی او دا بس ته پوښتنه کوي
وی دا رفع الیدین ثابت تیو کنا زیو تیما دا اللہ نے دا ثابتو ما دا اللہ نا سنگ دا اللہ نا ثابتے تا کم موز چی کئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داو تا چا خولے جبریل او جبریل تا چا خولے اللہ خولے نو سند دا زمکن دا عرش پور رسی او دا پکی لگیا دا منسوخ تا که منسوخ نرے او دا بوتانو دا پارا او دا پلانی دا پارا او دا شافعی مذہب والا پارا دا حنبلی مذہب دا پارا اللہ نے طریقہ جبریل تا خولے جبریل رسول تا خولے رسول صحابہ کرام تا خولے صحابہ کرام امت تا خولے او منگ تر رسید لے نو کله چې رسول الله ته ویني وحی رااله الله جبرئیل السلام راولېګو رسول الله ته دا د طریقو خو د مانځه خبره ټیم په دغه ټیم کې ګوره دوه مونږونه بس سحر او مازیګر جبرئیل علیہ السلام د فائدې لپاره چې جبرئیل علیہ السلام پر رسول الله په دوه پیری راغله د موزه او د خو د پاره یو خدا وخت اول کې چې ته وحی وشو نو راغه رسول الله ته وخو چې او داس په دې طریقه کې او موزه په دې طریقه کې اوغه شو مونږونه دي دو دی سحر او مازیګر بیا په دویم پر راغلی دی پر رسول سم پسې د نبوت د ملاویدونه 12 کاله بعد د معراج واقعه چراله نو رسول سم برلار الله به سو منځونه پرس کړو 15 بیا راغی جبرئیل السلام 2 ورځې پر لپسې په حدیث ورایش ان شاء الله کتاب المواقیت کې د منځو وختونه پای کې به تفصیل لږی چې جبرئیل السلام 2 پیر راغلی پر رسول پسې 2 ورځې پر لپسې او د 15 منځونه کړی دي رسول الله سلام دغه مقتدی او غیر امام نو 2 پیر وته چې د منځونه خوري د درسه طریقو د دغه کې خوري وی فلما فرغ من الوضوء نو کله چې او دسنه فارغ شو اخذ غرفه من الماء فنضح بها فرجه چې کله دا ودسنه فارغ شو نو او به رواغستی په چونکی او غیون وستی په خپل عورت باندې په خپل خختک کې اینده طریقې رسول سم ته هوا رواه احمد والدارقطني ده حدیث امام احمد امام دارقطني راوړی او مخکې دا خبر موږ ته تیر شو وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سم دا خبر وکړه جاءني جبريل علیہ السلام په ما بشرا غلو فقال يا محمد ما تهوي محمد اذا توضأت فانتضح کله جودس کې نو بخښت کې وبنوله رواه الترمذي ده حدیث امام ترمذی رحم الله راوړی د دې خښت کې وبن وسته د دې مبارک دوه قسم حدیثونه دي یو د رسول سم خپل فعل او یو د رسول سم قول چې ویلي دي سی وکي کوم حدیث کې چې راځي رسول سم ویلي چې دي سی وکي د سندن کمزوري او دا صحیح ثابت دي چې رسول سم دا کار دي سی کړي او د دې روایت په سند کې یو راوی دغه ته ویل کېږي الحسن ابن علي الهاشمي او امام بخاری رحم الله منکر الحديث او امام بخاری چې چا مبارک دي شي وي پوه شي چې سره حد درجه کمزور ہے او امام بخاری رحم الله ناشنا اصطلاحات دي کله چې راوی کمزور کوي به کې مغډیر احتیاط کوي او کچته الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي امام بخاری رحم الله سیرت و بیانو د الله په توفیق سره چې څنګه الله یو ناشنا انسان پیدا کړو او دا یو انسان دی په دې امت کې د صحابه کرامو نه بعد چې دته ویل کېږي امیر المؤمنین فی الحديث په حدیثو کې امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین د مؤمنانو امیر او نن سبب باز ناویلی زموږ د ملکونو کې پیدا شي په د باندې اعتراضونه کوي انسان حیران شي د خپل ایمان غم دغه خو د پوخانه غافي د شیعاګان او روافض چې صحابه کرامو پورې ختی د بس به اوسره پیدا شي په دغه پورې ختی دی په امام بخاری امام مسلم پورې چې په باندې د امت اتفاق ده الله سبحانه وتعالى سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او د دې کتاب د صحیح بخاری ناشنا کتاب دې کې ټول صحیح حدیثونه جمع کړي او دا سبحان الله دی وړي خبرې دراسه د دوی استاد دی امام اسحاق ابن راهوی رحمه الله غټ محدث نو یې دا غسر ناس په مجلس کې د امام اسحاق ابن راهوی یو رضوی چې امام بخاری ته وی محمد کې چې ته دي سي د رسول الله د حدیثونو لګرا چې مکه په کتاب کې دا خبره دغه بزړه کې پریوت او دې یو ناشنا کتاب را جمع کو د رسول الله حدیثونه چې هغه اصح الكتب بعد کتاب الله سبحانه وتعالى او دا شنه غوي چې ما یو خوب لیدل دا غي درسه جذب شیو او خوب داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته او زلی ګیما
دا غنه د ماشي او مچان د تشړما ندیم دغه تعبیر دی چې د رسول زم د حدیثونو حفاظت دا لپاره یو ناشنا کتاب ولیکو ببوز یو سره دی د رسول زم ته وامه چې د ماشي خواله نه راځي د مچان خواله نه راځي دا کې درسي په ما کې خجل به پیدا شو به دې ته ګوري ناشنا خبره ده د صحیح بخاری کې چې څومره حدیثونه در جمع کړي د هر حدیث نه مخکې هغه 2 رکعاته مونږ کړي او استخاره کړي دا سوچ کړي دا ډیر دغه نه بعد د حدیث به ولیکو نو ځکه تقریبا 1400 کالو کې هغه د کتاب لیکلی نو د ناشنا کتاب چې الله توفیق راکړي ان شاء الله دغه طرف ته اشاره کوله موږ هم دغه په دې منهج باندې روان کی او الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي تغیر بعد حدیث ته عن عائشه رضی الله عنها اشرضا هوي بال رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو پر رسول سم میچاز وکړي فقام عمر خلفه بكوز من ماء نو عمر د شاته ولاړو کوزي کو سره وبوي داسې به د رسول خدمت کا تیاری وبا چې څنګه رسول سم راغی ما هذا عمر وداسې دي ما انت تتوضا به یا رسول الله تعالی مراوړي دي ته به ودسو وی ما ته وی چې ما امرت عمر دې ته وی چې ما امرت كلما بلت انا اتوضا ما ته الله دې شنو ویل چې او د سمات یو کوم چې به بس لازم چې چاردم کو ولو فعلت لكانت سنه او که زدي شو کوم وسوتان د کوزوالمه نبی بخلک وی چې دا کار لازم دی رواه ابو داود ابن ماجه دا حدیث ابو داود ابن ماجه راوړي سندن کمزور معنی صحیح ده او دا مثلا مخ کې بیان کړی چې یاد ده همیشه په اودس کې ګرځیده د غوره طریقه ده خو به اودس ګرځیده د سری جایز دي رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې هغه اودس په حالت کې ګرځي خو دې چې دا کار په دی ورکو چې امتیان به دا سوچ کوي چې دا یو واجب دی هغه به همیشه به په اودس کې ګرځي د دې لپاره عمر بن خطاب رضی الله عنه خبر وکړه بعض علما دلته ناشنا معنی کوي هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وجه کو پکانو باندې نو عمر ولا عمر اوړي رضی الله عنه نو رسول سم تیوانه غستی وی کزه ته نوالم نو بیا به امتیان دا سوچ کوي چې کانی باندې چې اودس وجه کنه بیا به سیمو لازم استعماله دا مسله ثابتي او کوم دا خبره کړو چې صرف کانی دام کافی دي او صرف وب دا هم کافی دي والله اعلم دا غنه بعد حدیث ته عن ابي ايوب وجابر وانس رضي الله عنهم يعني دا روایت ابو ايوب او جابر او انس درونه ده ابو ايوب انصاري رضي الله عنه او ناشنا صحابي تیر شه خالد بن زید رضی الله عنه د خپل نوم خالد دی خپل نوم زید دی ډیر ناشنا سیرت تیر ده ناشنا انسان کله چې او د رسول سم د هجرت نمخ کې د ایمان قبول کړ او بیعت العقبه کیمو او چې رسول سم مدینه ته ورسېدو او د انصار وتولاړو سو ورځې هغه وته د مدینه دی بارډر ته ولاړو بهر نو کله چې د نور خراب کړو به کورونو ته راځي نیورز یو کته جدو کسان روان دي سناشنا کسان دی رسول سم د بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه ورلو خوشاله شو انس بن مالک رنو مدینه کې کمرنا شي او په دغه ورځ باندې په قاعده سم نو چې څنګه هغه ورسېدو زر د انصارو چې په ابو بکر صدیق باندې صادری ونی چې سورې بش او کله دا پیغمبر دی چې مشرق کاری او دې پیغمبر نه پیغمبر دی نبی صادری دغه طرف ته کړی نو چې رسول سم د مدینه ته راغی یو د رسول سم دغه خرانی سه بل را دي یا رسول الله دی خو یا رسول الله دی یو خو کې د ملمسکه صفت د پروت د عربو کې د صفت هغه وخت کې مو اوس په کې مشتي خو په خاطر دې کې ناشنا صفت ده او بل پیغمبر دی هغه راځي شوق د رسول سم دی پرې د خپل او به یوځي کینی نه بده غږی کینه سبا کوم چې جناب مرشي نبی او د صحابه کرام بیا کوشش شروع کو چې رسول الله سره بوز ابو ایوب انصاری اچا ته شموله او رسول الله سره وشت کو کوړه ان څومره او خیرتو څومره ناشنا طریقه سوای رچت کوله رسول الله ملته نه دغه کور دو چتاو لاندې رسول الله ته پرېخم
د دې لپاره چې میلمانه ډېر راځي خلک مسلمانېږي هغه بر اوسېدو خو ښځې وایي چې هغه خوب نه ورته یو څه ورسي نو بیا ته ما ته پوښتنه کوي چې ته د کېږې نه وایي چې دې سوچ کوم چې رسول صلی لاندې موږ بره دا بېادبي نه نو بیا رسول صلی ته خبره وکړه رسول صلی ته نه دې کې هېڅ بېادبي نشته او اول به روټۍ چې پخه کړه رسول صلی به راولېږله بیا به چې دغه سالن بره لاړ بیا به یې خوړو نو یو ورځ یې راولېږو او چې واپس رسول صلی ولېږو نو هغه چې وکړو نو رسول صلی ته نه وخوړلې بیا راغی پر رسول پسې یا رسول الله وی نور کړه تر اولېږي نو زه ستا د ګوتو د چاپونه به ګورم نو همدغه زینه خورم خو نن ما ونه د رسول صلی پیاز پکې ډېر و زه دا نه خورم ځکه چې جبرئیل لازم ما سره خبرې کوي ناشنا صحابي او هر جهاد کې شریک شوی د مرګ پورې چې بوډا شو غزوه جنگ قسطنطینیه د قسطنطینیه جنگ پای کې شریک شوی او یو پیر رسول سلام د ماسپخین په دې ټیم کې د ورځ چې نیمای ته ورسي په دغه ټیم کې راووت او ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهما د دوانم راووتي او دې یو واقع د بل صحابي د چاغم بیان کړی دغه جدا دغه د شپې رسول سم راوته او د ورځې نو رسول سم دغه ته پوښتنه کوي ولې راوتی په دې ماسپخین کې رسول وږي شي رسول متزم دی راځي راوته چې په ابو ایوب پسې ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه چیرې ورې وټکو اخذ دې پته ولګي مرحبا برسول الله په خیر له رسول الله اخوند وی چې شو دنه دا غره منډي واري دي راځي سوچت میلمانو یې نن راغلي وکینه سولړو او کجوري راوړي رسول الله مخ ته کې خو دې چې دا وخت پوری رسول الله مصروف وي چې سو پوری یو ساروي حلال کړ نبی بیزی بچه ولر هغه حلال رسول الله راوړو وری کړو یا رسول الله د تاسو لپاره د رسول الله په روټي کې د څنګه کې خو دا او دا یو کس ور کړی د لارښ فاطمه لويسه ځکه چې هغه باندې یو سور دي تیری شي یو خوراک نه لري کړی نه دا هغه خپل لور د پاره ولېږي اول ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره خوراک او ابو ایوب انصاری راشه نشنه انسان د رسول الله ډیر مینو ډیر زیات مینو پر رسول الله باندې کې الله توفیق راکړي ان شاء الله د سیرت په تفصیل بیانو الله سبحانه وتعالى موږ دغه په نقش قدم روان ابو ایوب انصاری او جابر او انس رضی الله عنهم اجمعین اقوی چې ان هذه الايه لما نزلت کله چې دایت نازل شو فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين الله وی چې مسجد قباء کې دي خلک دي سړي دي چې پاکي خوخي او د الله دغه خلک خوخي چې کم پاکو شي وی رسول الله موتی چې یا معشر الانصار اې د انصار ټولګیه ان الله قد اثنى عليكم في الطهور الله ستاسو د پاکوالي صفت کړي فما طهوركم نتاسو د کم پاکوالي کوي هغه ته یا رسول الله نتوضا للصلاه او دست په د منځ لپاره ودس کو ونغتسل من الجنابه او چې د جنابت په حالت کې به غسل کو لازم ونستنجي بالماء او دسي وچو نو بسې وچو او بو سره پکانونه قال فهو ذاك رسول الله دا خبر د فعليكمون د خپل خبره به مضبوط راونی او د خپل کار رواه ابن ماجه د حدیث او ابن ماجه رحم الله راوړي نو دې حدیث نه دا مسله ثابته شو چې غوره طریقه څه ده او به استعمالول اگر کله استعمالول جایز دي او یو روایت کې درځي امام بازار وی دی رسول الله چې منګه کانی او به جمع کوو خو هغه روایت سندن سره کمزور دی بل دې حدیث کې دا مسله ده چې رسول سره علم الغیب نشته ځکه دا غوونه تاسو کوی تاسو کوم پاکواله کوي په کومه طریقه کوي او که رسول سره علم الغیب نو به تاسو به نه کو تاسو داغه بعد حدیث ته وعن سلمان رضی الله عنه سلمان فارسی رضی الله عنه روایت ته قال بعض المشركين وهو يستهزئ داغه سره مشرکان ناس خاندلی وإني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة وإذا استجر پیغمبرم ناشنا ده په هر شي ګوتی وي دای ته مخوري دي چې قضا حاجت ته پر بسنګ کینه وسنګ باندې کینه دی وخاندل قلت اجل موتي جو دایره ته مخوري ده امرنا الا نستقبل القبلة من تویلی چې قضا حاجت بوخ کې به قبلته نه مخ کوي ولا نستنجي بايماننا او بخیل اسمه به استنجاء نه کوي ولا
نكتفي بدون 3 احجار او د دریو کانو نه پکمه به نه استعماله په استنجا کې ليس فيها رجيع ولا عظم چې بایګ بنه غشاني او نو بګي اډو کې رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحم الله راوړی او احمد او امام احمد رحم الله راوړی موږ سره د مخ کې تیر شوی دا مسلم تفسیر مخ کې بیان کړی او دې کې یو فائدہ چې کم پیغمبر امت ته دا مسله خوري چې قضا حاجت لپاره بسنګ کینی او څنګه به کانی استعمال او څنګه به استعمال اب چې بل مسله پرې خو دي نو بدی کې رد دی په خلکو باندې کم چې قرآن او حدیث کې هر مسله نشته قرآن او حدیث کې هر مسله شته یوم اکملت لكم دینکم نن ما تاسو لپاره لوی د دین پوره کړی واتممت علیکم نعمتي نعمت مې د باندې پوره کو نو دا نعمت څنګه پوره شو چې دې کې مسلې پاتې دي بیا خو نعمت پوره نشو کنه نعمت خدای اصل چې هغه دین الله پوره کو نو چې دین نه دی پوره او مسلې په کې پاتې دي نو بیا خدای نعمت پوره نه دی نو دا عوام د مولیانو ته په ذهن کې دا خبره خولې دي چې ډېری مسلې دي چې قرآن او حدیث کې نه وي هغه د امامانو بیا را پیدا کړي نو امامانو چې دا مسلې بیان کړي دا یو فائدې ده ساتي امامانو د قرآن او حدیث نه مسلې راوستي دا کسان کم چې د امامانو پورې خطر او د پیغمبر نه اوچت کړي دي دوی په خپل وی هغه قرآن او حدیث بیان کړي دی وی نو چې قرآن او حدیث بیان کړي نو خبر خو بیا قرآن او حدیث لاړه لکه مثال د میخه دا مسله خو ما تفصیلا بیان کړی د سوسو پیری چې بده باندې درایل شتي خو صرف یو خبره ته اشاره کو میخه قرآن او حدیث کې شتي او کنه ته وې تسوي او زه خدایم چې امام صاحب بیان کړی دا نو سیده امام صاحب موږ ته د میخه حکم خوله تاسو په دې باندې اتفاق شو امام صاحب د کوم ځای بیان کړی د جیب نه بیان کړی کړه قرآن او حدیث نه کوي چې جیب نه بیان کړي نو ظالم اسه ګډ وډ ویل کې امام صاحب دین کې نیو ټانکې لګولې مسلې به کې جوړ کړي دا خو دې ویلې نشي نو مجبورم بسوي و قرآن او حدیث نه بیان کړي نو دغه زمو خبره راغله بیا راغله کړه خو چې ال حدیث وی سلفي دغه د جبستانه د خو خبر دغه د خلینه چې خبر او دغه ستانه د خو حدیث د دشمنیه نور بخبر دي چې امام صاحب د مسلې د کوم ځای راوستي قرآن او حدیث او خبر بیا قرآن او حدیث ته واپس شو کړه نو دی امامانو د امامان سره دې لپاره نو نشي بدین کې نوې کارونه کول هغه حتی الوسه کوشش چې موږ خلکو ته قرآن او حدیث واضح کو خو به انسانان دي کله ته سږي کې کمزور راغلي د پاتې شي په یو مسله کې نو مطلب دا نه چې دا نقصان په قرآن او حدیث کې لري قرآن او حدیث کامل له کده ته پته نشته خو دې بل ته پته ده د دې مثال لکه استاد کلی امام او مفتی او عالم چې کوم دی د کوم نه چې ته جمعې خودوي اوري او بیانونه ته کینی او مسلول هغه به سي ورزي نو دا عالم ته دین خي کنه خو آیا ټول دین دی یو عالم ته معلوم دی ها نه دی معلوم ټول دین ساده کلی دی عالم ته نه دی معلوم دا تم وي نه که یو مسله ته نه معلومه د بل عالم له ته پوښتنه کوي چې هغه سوي قرآن او حدیث کې سره غلي دی خبره مبارک ودی کو صحیح نشو بل دې سی ویل چې پورا دین د امام ابو حنیفه سره او بس پورا دین د امام مالک سره دی او پورا دین د امام شافعی سره دی دا څنګه کې دی به لازم وي چې پورا دین د امام ابو حنیفه رحم الله سره دی نو امام مالک مذهب والا په دې دین په روان دي چې هغه ناقص دی ځکه چې د پورا دین د چا سره دی د امام صاحب سره دی امام شافعی ولا وی گمراه دي امام مالک ولا گمراه دي امام احمد بن حنبل ولا گمراه دي نه دی ټول د قرآن او حدیث مسلې راغستې بل دي چې د دې ټول د علم چې راجمه کې د دین د لپاره دوی کوشش کړي زه به تاسو له خپل مثال درکم اوس امام ابو حنیفه رحم الله ته مثال کې لزر مسلې یادې دي امام شافعی ته لزر نور یادې دي امام مالک ته لزر نور یادې دي امام احمد بن حنبل ته لزر نور یادې دي ټول څه شوي سلوي زره خو کته یو امام راونی شي نو څو زره نه پاتې کی دیر زره د پاتې شو صرف لږ زره دی راونی دا کوم عقلتیا ده په کار خدای چې سلوي زره مسلې منغواړي چې ټول کوشش کړي دین د بیانولو لپاره چا به مسله باندې چې دلیل مضبوط دي زموږ د غوښ سره وینا د غوی په شاندو خبره د غوی په شانده سره د محبت چې بل سره موږ محبت هم کوو زموږ د منهج نه الحمدلله چې چا به بدی ردی وایو چا به کنځلي کوو
او نن ما سره دا واقع را په خوشي یو ټیکسي کې ناس عمر روان اوس درس لري راتله نا کس قصه شروع کړه د دین مسلې چیړلې ما ته ویره یو خبره ته ته پته وي چې موږ خپل سره ما څه خبره وې دا دلته چې راوابي اندي دا لیدیس ما یو دا غوړو د کافر زمون دي ماته ما خو ته سونی ما ولي ته ډېر غوسه وته ولي سې چې کړو دین کې دا چې نه د علماء په څیر کنځلې او دې ردی او ما چې دا ورېدلې دي چې څنګه بیان کې سړي ویل کو دي ګاډي کې زه سره مناسي دا نو اشتیا سره نو ټول دنیا لګیا دی وایي ما چې دا پرې د استعمال ګره مخ ته خو اوس کمه سبا دی و بیان سره کیو موت ناسي وسره موږ ته چې کافر زمونو په علماء پر سره خاندي ناغه برته وی چې ته یو ځکه موږ ته وخه نبی په موت څه خیر خیر هغه خبرې نه وړو بیا قصې شروع کړې دوی وی چې د پینځمه خور سره او نکاح جایز دی او دوی وی چې دا دوی وی چې دغه او چې سړی لوی دیم دی زنانه پیس کې شي او دا چل کولای شي او دغه چل کولای شي او په دې منځ کې ماته وی وستاو په دماغ نه رسې غوځي خبرې مو وره ما دا خبر وسیری چې بده خبرو زما دماغ نه رسېږي سوچې دروغ دي په دروغ باندې سي دماغ رسي نو ته سوچې باندې ویلې مو ډېر نصیحتونه کړو ما ته وی علما صحیح علما نن سبا هغه دلته نشته صحیح علما زمونږ هغه دی وی دا علما یې دلته دي دا حکومت نه تنخواګانې اخلي او بچي حکومت وته سو یا قبانې وي اوس ما ته پته لري دروغجنه ته دروغ بده وي ځکه چې سو کارونه درسونه کومه حکومت دا نه دی ویلي چې دا یو بیانو نور سمو بیانو قرآن حدیث کې چې صدیق کوله بیانو چې کله موږ دې زیات راورسېږو دې شو ماته ته څه دلته سکه ما زور د درس کوم او بیانونه کوم او څنګه بیانونه کې ما بیانونه د قرآن حدیث بیانو زما له حدیث مو د غوابي جوړه ته دغه دې چې ماته کتیو په زمان ها ماته وي ما یو دغه زما د تا چې وی چې په علماء به کنځري کوي او بدر دې ما ګور ته په علماء به کنځري وکړي په دې ګاډي کې همانه نه کړی وی څنګه ما ته وی چې په سعودي عرب کې د سر عالم نشته د کنځري ونه کړی خو ما ګور نه دی کړی ما ته اوس ولې ګاډي کې وی چې دا حدیث د کافر زمان خو ما ګور دې څنګه دی ویلي دا خبره ما صحیح ده که غلطه پس بیا د زیره رسیدو پر بیا سره خبرې نه کولې غیر راس مرور چې د ګاډي ورا تاوم دې طرف ته ما ته کتوم دي شنه میګو خپنه چې کوم وابي په ګاډي کې نه وره زدن مې الله خلاص بج کوزه د موت مرزه چې وس کو راځي ته زلاره مجلانو ګاډي ور بن کول نه دي خلکو د ناشنا ذهن جوړ شوی د دروغ جوړول په موږ بس الحمدلله زموږ منهج دی چې ټول حق پر علماء زموږ مشران دي د ټول امامانو موږ منو الحمدلله او ټول زموږ د سر تاجونه دي نه بچا به بدی ردی وایو نه بچا به کنځري کوي د الله سبحانه تعالی په توفیق سره او دا یو خاص نعمت ته چې الله موږ راکړو الله دا نعمت موږ باندې درشن ساتي ما دا دې پوری می اشاره وکړه د خبره کې چې لکه دین پوره دی تغیر بعد حدیث وان عبد الرحمن ابن حسن رضي الله عنه عبد الرحمن ابن حسن وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقه رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر او د سرمنې ډال وسرو فوضعها غکی خو د بزمکه کې ثم جلس ناغیت کینستو فبال الیها ناغیت میچاجي وکړي لکه په دې باندې ځان پټ کو د خپل مخ ته کېورو می میچاجي وکړي فقال بعضهم نباز داودي كم تناسو وانظروا اليه يبول كما تبول المراه اورو دې میچاجي کې لکه خزه چې میچاجي کوي یعنی جاهلیت دور ور خلک په دې خبرو پورې وخاندل او د خزي درسه په دې کې د تشبيه په دې ور کوي چې دغه دوه خبرې دي یو وې د خزو په شان ځم پټي او هغه به دا باکره لري چې چې ګوسم دا بدوان چې کم دي دا باندې ورلته ویری هغه چې کم چې ودري دا چې شی وګورو که څوک د ګورو کنه ګوري او یې سره په ځان سپټي دا دغه جوړ شي یې سره په ځان پټي خزه ځان پټي سړي پټول نه کوي او دویمه دا وې د ناس په طریقه مثلا چې موږ په ولاړ میچاجي کو د چې کینی نو دې څه خزي کینی میچاجو ته
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واوریده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ويحك تباشوي اما علمت ما اصاب صاحب بني اسرائيل بني اسرائيل کې یو سړیو هغه خلک د خکر نه منع کول عذاب نه خبر نه چې الله له عذاب ورکړ كانوا اذا اصابهم البول بني اسرائيل هغه ته دا مسله خاصه چې کله به دغوی په کپړو باندې میچازي ولګي دي قرضوه بالمقاريد نو لازم به د غزيب یقین چی کو الله زموږ پر رسومه سنتي به لګړي کو زموږ پر حدیث فنهاهم نو دې کس وته چې دې کارته څه ضرورت ده فعذب في قبره الذي سلل عذاب ورکو په قبر کې رواه ابو داود ابن ماجه د حدیث ابو داود امام ابن ماجه راوړ امام نسائی راوړ د ابو موسی اشعری نه دې کوم د ثابت شو چې غوړه طریقه څه ده پناسته باندې میچاجي کول وعن مروان الاصفر دا تابعی دی وچ رأيت ابن عمر عبد الله بن عمر مولد اناخ راحلته مستقبل القبلة نخبل سورلي كينا ولا قبلي تربته ثم جلس يبول إليها وبكينا سواغ تربته ميشازي كولي فقلت يا أبا عبد الرحمن وماضي جاب عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا دزين بيغمبر ممنا كرينيو قبلته ومخكينا ويجي بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء ففي ذاك منشي فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر فلا بأس كستا أستاذ قبلي بمنزك سيبه يسخبرنا رواه أبو داود دا حديث أبو داود روڑه ودا مسئلة ما پاوله کې بیان کړی دی دغه چې په آبادی کې او غیر آبادی کې فرق دی نو دغه قول داو عبد الله بن عمر دغه رايوم دغه چې په آبادی کې دنه کې سړی قبلي ته مخ کې شاکینو بدی کې سحر جنشت تغیر بعد روایت عن انس رضی الله عنه انس رنوي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء رسول الله چې بکره د بیت الخلاء نروته نو دا به وي الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني دا الله شکر دې چې زمانه تکلیف ختم کو یعنی دا ډکی میچې ته چې دم یو تکلیف ته وعافاني ومال عافیت را کو رواه ابن ماجه حدیث ابن ماجه وروړي او شرمخ کې تفصیل تیر شوی اخرنه حدیث په دې باب کې وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وی لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم کله چې پیریان پر رسول الله پسرالو قالوا يا رسول الله رسول الله ته وی چې الله پیغمبره انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثه او حممه چې الله پیغمبر خپل امتیان منع کړی دینه د دې کارونه استنجا کول په اډو کې او په غشان او په سکارو باندې فإن الله جعل لنا فيها رزقا الله موږ له بدغه کې رزق جوړ کړی فنهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك نو رسول صلی الله علیه وسلم منکو دا خبر موږ سره مخ کې تفصیلا تیر شوی رواه ابو داود د حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی او د دې سره چې زموږ د قضاء حاجت آداب دام پوره شو د الله په توفیق سره ان شاء الله پر روان درس کې د باب السواک نه شروع کوو د مسواک مسلې الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي قرآن او حدیث ته بیانولو او به الله موږ توفیق راکړي په هغه باندې عمل کولو